السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ جی کتونکو زه مشتاق علم راغلم بدرګي سورپول چرګو کلی ته دلته کې یو ملګري خواله راغلم چې نوم یې دی ابرار بھائی یو بزنسمین دی او ډېر زیات خوشحاله دی په دې خپل روزګار کې نو زړه مې غوښتل چې داسې زموږ بېروزګاره رونه شته دی او هغوی د ژوند نه ډېر زیات مایوسه شوي دي څه کار روزګار نشي کولی او که څوک یې کوي پردي دیاړیانو کې مبتلا وي نو ډېر مشکلاتو سره 15-16 روپۍ ورځ دغه پیدا کوي خو ډېرې پیسې هغوی ته لاس ته نه راځي نو زما زړه غوښتل چې راشه کوم کتونکي مایوسه شوي وي او روزګار کول غواړي خو هغوی وایي چې یاره موږ سره ډېرې پیسې نشته نو دا د کمو پیسو نه دا روزګار شروع کېږي خو تاسو له به ډېرې زیاته منافع درکوي او ډېرې پیسې به دله درکوي نو دا روزګار څه شی دی دا د سپینو چرګانو دی زمونږ رور چې کوم دی ابرار بھائی سعودي عرب کې 10 کاله محنت وکړو هغې نه بعد راغلی خپل کلي ته او دا فیصله یې وکړله چې یاره زه به خپل بزنس خپل کاروبار به شروع کوم نو دلته په چرګو کلي کې دغه خپل د کور په چت باندې د چرګانو د سپینو چرګانو روزګار شروع کړو او ماشاءالله ډېر زیات چې کوم دی په دې کې خوشحاله دی د دوی سره به نور تفصیلي مرکه کوو خو کوم خلک روزګار کول غواړي او خپل بزنس سټارټول غواړي د کمو پیسو نه او وایي چې یاره زه پکې خوشحاله یم او زما روزګار هم دمادم روان وي او ورسره پکې زه خپله مړه ژوندی هم کولی شم نو چېرته مه ځئ راځئ دا مونږ سره دا پروګرام پوره وګورئ او د دې نه چې کوم دی فایده والئ راځئ زمونږ سره السلام علیکم ورحمۃ اللہ ابرار صاحب څنګه حال دی ښې وعلیکم السلام مشتاق بھائی څنګه حال دی څنګه ورو ورو لږ دې خوا ودرېږه چې رڼا ته م راشي بس څنګه حال دی څنګه سیزن روان دی د خیره که نه الحمدلله دا راته ووایه تا خو هلکه ډېر پروګرام کور کې شروع کړی ده نو ته دې نه وزګارېږې او که نه وزګارېږې مړه دې نه خو وزګارېدل څه دي بس یو سار او بل سار د دې خدمت وکړو او بس بیا خپل کار پسې ورکړو نه او دا لکه تاسو ما د ویډیو دغه پهله مې ویل چې یاره دوی سعودي عرب کې مقیم وو دغه خپله مزدوري کوله او هغه پرېښودو سعودي عرب او دلته راغلی د خپل روزګار یې شروع کړو نو دې کې څومره پورې حقیقت دی دا خبره څه حساب کتاب دی سعودي عرب کې خو تقریبا 2010 نه 2021 پورې ځو ها او د هغې نه بعد بیا وطن ته رالو بس موږ ویل یاره پردی دیاړیانې او دغه هر وخت نه کېږي صحیح ده د هغې نه بعد هم بس دا سوچ وکړه خپل لین هم ځان له سټارټ کړه د سایډ بزنس په طور نور لکه بار خپله مزدوري کوو او دا هم صحیح ده لکه بار څه مزدوري کوئ تاسو بار مې دکان کړی دی د مرغو طوطیانو فیډ میډ وغیره میډ هر قسمه دانه او پنجرې منجرې ها دا په کومه علاقه کې دی دا هریچند بازار کې هریچند بازار کې دی که نه یو سړی چې راځي تا سره دغه کوي نو هریچند بازار کې ملاوي هریچند بازار کې هریچند پنسي برډ صحیح ده صحیح ده وروره دا راته ووایه تقریبا تا سره دا چرګان ټول یو ذات دي سپین چرګان دي که نه د دې څه راز دی دا سپین ساتئ او نور میچ چرګان نه ساتئ سپین چرګان خو خبره دا ده چې ما چېرته په زندګۍ کې د چا وخت د چرګانو نه دی کړی او د نورو چرګانو کې دا کار دی چې یاره هغه به ته ساتې نو هغې کې چې بچی خرڅې نو خلکو ته به قسمونه او قرآنونه خوري چې د دې پلار دونه مارو دی او دونه مارو دی ما یې په زندګۍ کې ښه وخت نه دی کړی سپینو کې دا کمال دی چې بس مور پلار یې ښه ساته ښه کوالټي ساته بس سړي ته چې بچی خرڅې په سپین خرڅېږي او خبره دا ده چې بس دا پکې نشته دی چې یاره یا جنګ کوي او یا ښه دي او یا دا جنګ دپاره نه دي که نه نه جنګ خو کوي دې ته لکه څه نوم وایي تقریبا دې ته هیره وایي هیره وایي که نه دا تقریبا بچی 100 پورې ځي دا چې غټ شي 100 پورې ځي د انډه څو قیمت کې ده د کوالټۍ خبره ده لکه موږ په خپله انډې په 1200 هم راوړي حاجي خو اوس سوچ وکړم لکه هغه اوس چې ما کم نسل خپل کړی دی نو زما د کوالټۍ ته هغه رسید نه صحیح پوه شوې موږ یې خپل ځاني 800 کې دانه خرڅو ده دغه انډه زیاتې موږ خرڅوم نه نور لکه موږ ذمهواري ماخلو د سپینو چې سپین بچي به وباسي صحیح دی باقي چې کم دی بچی موږ د میاشتې نه 40 ورځو پورې زه بچی خرڅوم په 3000 باندې که نه لکه دا ورکوټه بچی چې کوم ښکاري نو دا یو بچی په 3000 باندې یو بچی په 3000 باندې دغه نسل کې دي
او الحمدلله بچي مخکې نه بوک کیږي. صحیح ده. لکه خلک یې په شوق باندې شوق باندې اخلي. دا کم ځای ته سپلای کېږي د دې دا بچي چې کم دي؟ بچي خو مخکې لکه زما دکان نه ما په خپله باندې د لاهوره پورې لیږلي دي کسانو له، په نیټ باندې به مې کوو. په نیټ یې ښه روزګار دی، بلکې ښه ښایي ډیمانډ یې دی په نیټ باندې. صحیح دی. او بیا چې کله نه مې خپل دا دکان ورسره وکړو نو اوس الحمدلله لکه نیټ ته زه سازېږم هم نه، بس ما له هلته خلک اډرونه راکوي او مخکې نه بوک کېږي زما چرګان. څومره چرګو ته دی لکه بچي څومره راوتي دي دې سیزن کې تاسو ته؟ بچي خو ډېرو یاره تقریبا چې 1.5 بچو پورې تللي وو، خو دغه دی چې مخکې نه خرڅېږي او همدغه نسل کې لکه تاسو اوس مرګرو ته هم ښودل په دې دغه کې خرڅېږي عمر کې. صحیح ده. صحیح ده. نو دغه هم چې کوم دي نو دې کې لکه د غټ بچي چې کوم دي دا غونډ بوک شوي دي. دا چې لکه دا واړه دا بچي ښکاري به د سکرین باندې، دا لکه دې وخت کې تاسو ورکوئ که نه دا څومره موده پس سړي ته واله کوئ؟ دې برګې چرګې ته چې کوم بچي دي دا خرڅ شوي دي، لکه دا به د باران په وجه لکه بس صرف لیټ شوي کسانو مسانو ویل چې یو ورځ دوه بعد بیا موږ راوړو. صحیح پوه شوې. نور باقي چې کوم دا بل دي دا واړه د دې دا بار چې کوم بچي دي د دې چې کوم دی 10 ورځې بعد به دا ورکو کسانو له، نو دې کې نوی بوکینګ چې څوک کوي هغه دې کې کوي. صحیح ده. دا سیزن به ستا تقریبا څومره وخت پورې جاري وي؟ دا سیزن تقریبا چې د بچو شته دی، دا میاشتې و نیمه شته دی، دا لکه زمونږ ښه سیزن چې بچی مچی ښه ګرود هم کوي روزي هم ښه. بیا دې نه خوا چې کوم دی اکا دوکا روزي نو لکه کم کوزي که نه هغه هم کوي، انډې ورڅه خو کېږي پکې، خو لکه انډې څښا کېدو خطره ډېری. ابرار بھائی که یو سړی داسې خوشي ګرځي یا څه روزګار نه وي نو هغوی ته څه پیغام ورکوي چې دا د چرګانو دا سپین چرګانو کاروبار شروع کړي که نه د برګو چرګانو کاروبار شروع کړي؟ د برګو خو که پوهېږي او بیا یې وروسته خرڅولی شي، لکه ډېر ملګري داسې شته دی چې د هغه د برګو کار هم کوي، خو هغوی مخکې لکه جنګولو او د دغه کار هم کوي، نو د هغوی نه خرڅېږي ښه. خو که نه پوهېږي یو سړی نو صرف د سپینو لیندې کوي ځان له. سپینو لیند دا به بیا خرڅوي څنګه؟ خرڅول یې مکمل مړه دي، دا خو چې میلې ته مې ویسي نو دا بچی ته د 15,000 2,500 روپۍ بچی کوي. او باقي چې کوم دی د نیټ لاره ده، نن سبا فیسبوک کې ګروپونه دي د دنیا چې ته پردي ګروپونه خپل نه چې یاره هر څه یو سړی وایي زما ګروپ نشته دی، د دنیا ګروپونه دي، بس د صرف نوم دی ورکوي د چرګانو د ګروپ او بس پېښور ګروپ او د ارزي دي. دا چرګ به نه پاتې کېږي، پارسل ورته لیکئ او تصویر خېجوئ، بل دوکه مه کوئ چا سره، لکه صحیح سیز خرڅوئ ستاسو سیز به نه پاتې کېږي. او بل دا چې زموږ خلکو ته لکه دا چل کوي چې اکثر ړو وایي چرګان ویسي او یا یې وساتي او یا وله انډې ونه کړي یا دغه وکړي نو واپس یې خرڅوي، نو هغه اسم نه شي. صحیح ده جي. لکه دې ته بړه غټ ساتي که بړه غټ ساتي، دا د ډېر وخت روزګار دې کې تا تاوانونه کړي دي ابرار؟ لکه دې تاوان څه شی دی؟ خلکو ته زه ووایم چې لکه ما لومړي نه یو ځای بل ځای چرګان راټول کړل، صحیح دی. دا سپین مې واخیستل په میلو کې او په یو ځای او په بل ځای مالدار ځان میلاو شو، 18 چرګې مې برابر کړلې او داسې مې باګیان. صحیح دی. په منځ کې به بچي چې راسواتل ټوټل به یې برګ وښکل. صحیح دی. نو برګ خو تا ته ښه پته ده چې به 3 میاشتو ته به دې 100 روپۍ دانه بیا نه کوم. 100 روپۍ دانه بیا نه کوم. هغې نه بعد مې بیا ریزلټ چک کړ، هغه چرګان وو هغه مې واپس په تاوان خرڅ کړو، 1.5 لک روپۍ تاوان مې تقریبا چې په 8 میاشتو کې وکړ. 8 میاشتو. اوس لکه پوه شوې که نه؟ اوس پوه شوم. بیا مې هغه خپل نسل نه ځان له بچي مچي راغټ کړه، اوس الحمدلله ښه پکې په سور کې یم. دغه ستاسو د مخکې مې ریزلټ دی. ابرار بھائی که یو سړی ستا په رنګ تاواني نه شي که نه او ډایرکټ هغه ته پیدا شروع شي نو هغه له څه کول پکار دي؟ هغه له دا کول پکار دي چې لکه په میلو دې نه ګرځي، د میلو نه دې چرګان مرګان نه اخلي لکه زما، او یا یو ځای بل ځای یو داسې کس نه دې اخلي چرګان چې یاره هغه ورته ذمواري اخلي مخکې د ریزلټ د سیټ اپ نه دې راوچتئ چرګان. دا نه وایم چې لکه یا د زما نه والي یا د بل نه، خو که معلوم کس ورته په کلي کې چې یاره بچي د سپینو نه وتي او د سپینو نه ځان له دغه کوي، ځان له دې وړوکی کار د 10-15 زرو نه سټارټ شي، بچي مچي دې ځان له والي، خو د کنفرم کس نه دی واخلي. ته پوه شوې؟ او حقې ته دې صبر کوي، دا داسې نه ده چې بس دی راوړل بچي او ورته کېناسته چې یاره دا به ما له بچي کوي او دا دې هغه دي، دغه یې بیا هېڅ هم نه کېږي. ځان له د خپل بار مزدوري چې څه کوي هغه د سټارټ ساتي، دا سایډ بزنس په تا ورسره لکه دا کور کې زنانه هم کولی شي، زنانه هم کولی شي، دا د سایډ بزنس دی. لکه اندازې مطابق سات سیزن کې څونه پیسې ته ګټې په دې کې تقریبا؟ یاره سیزن کې خو الحمدلله ریزلټ ستاسو د مخې دی، دغه دی وګوره چې اوس هم 70-80 بچي ګرځي.
ماشاءالله. او الحمدلله تقریبا چې 124 بچي به خرڅ شوي مې او دا 70 کې چې کوم دي نو دا 20-25 بچي دا بوک شوي دي، دا به وړي سبا بل سبا کې به کسان وړي او په 3000 بچي ورکوم نو په خپل تاسو حساب بدونه کوي. ها ماشاءالله. نو لکه سیزن دې پکې خسور کی کنه. شکر الحمدلله. لکه کته نه نو کور کې زنانم دا تیارول شي کنه. زنیم دا مکمل لکه یو سار او بل سار دې کار کوم، صرف دا لوخي دي لکه صفائی مپئی وکم ار سارې صفا کوم. صحیح دی. ته پوه شې؟ هاي. او باقي چې کم دی نو خوراک مراک ورواچوم بیا دغه ور دی تالی ورته او مازدیګر چې کم دی نو پلار مې صرف راوخیږي یا زنانه راوخیږي بس صرف خوراک مراک ورته ټیک کي اوبه ورته ټیک کي، نور صفائی مپئی پکې نشته. د چرګانو ته نور خلک پرېښودل پکار دي یا نه چې پرایویټ خلک راځي او دا روزانه ګوري چې یاره ما سره چرګان دي؟ دې ته زه په خپله تالا شوم، زما د کور خلک هم دې ته نه راخلي، دې ته به نه پرېږدې څوک. ها ها. لکه زه راتلم نو تا اوس پیزار هم بدل کو دغه گیټ کې کنه، داسې حساب کتاب دی کې سره دا زه په خپل بازار کې یم زیات تر نو چې راشو او ډایرکټ استماخام راخېږم دلته لکه د دې بس ویزټ کوم بس ګورم چرګان مرګان تیاری خو بس بیا هم زه دا دی چې د پیزار پسې اکثر مرضونه راځي الحمدلله. لکه ویکسین من غټ ویکسین کوم دې ته ښه په ټیم کوم، خو بیا هم لکه مرض راتلی شي نو احتیاط ورته پکار دی. احتیاط کول نو داسې چې اوس تا ساتلي ور کس راځي او ستا په سیټ اپ کې ګرځي تاسو به بیماریان هم ډېري او هر شی زکام او ور څه بلا به پکې دا تاسو وګورئ لکه خپل وم کتل تاسو چرګان مرګان په دې کې به الحمدلله چې لکه یو بم پکې تا ته بیمار نه ښکاري او په دونه مال کې لکه خدر ته پته ده چې دا په بل ځای کې یا په کور کې لاندې نو صحیح ده. ابرار به ډېر خلک چې کوم دي مسافر دي په مسافرو کې دي او هلته کې مزدورۍ حالات ډېر خراب دي نو که هغوی راشي او دلته دا روزګار شروع کول غواړي نو هغوی تقریبا څومره پیسې دې کې انویسټ کړي چې یاره د هغوی دا کاروبار پرې روان شي او د هغوی الله تعالی د رزق هغه دنده دلته کې شروع کړي؟ مړه دې ته د پیسو دونه ضرورت نشته دی چې بس یاره ته اوس خامخا 3 لکه او 15 لکه او 6 لکه راواله او په دې کې ورباندې که نه دغه نشته دی. خو بیا هم لکه دونه ده چې لومړی وله سیټ اپ جوړول غواړي. د دې سیټ اپ څنګه وي؟ خپل سیټ اپ دا په 1.5 لک روپۍ جوړ شوی دی. دا ټول برنډار څه د چرګانو دا دی صحیح دې باندې زما 1.5 لک روپۍ راغلي. ما خو لکه غټې ساتنه کوو یو سړی وړۍ نه کوي ځان له 100 روپۍ په ځي باندې کړي پوه شوې. او ها لکه وایي چې یاره دا داسې روزګار نه دی داسې د یو قسم نه شروع کوي چې یاره صرف وایي چې زه دا شروع کوم او بس دې ته به ناست یم. هغه کس له موږ دا مشوره هم نه ورکوو کېناستی شي ورته خو یاره چې په مزه روان شي. اوس که یو سړی پکې له 7 لکه بند کړي د مخې سره او هغه سره د مخې څه بیماریانې راشي او دغه شي نو زه وایم چې زما په شان لومړی تاواني نه شي. صحیح ده. د بیماریانو روکتام څه وي ابرار صاحب دې سره به څه ترتیب کوي؟ د بیماریانو دغه روکتام دی چې یو خو باري کس ورته مه پرېږدئ بلکې ته چرګان خرڅې موبایل کې ویډیو ښایه کسانو ته بل باقي چې کوم دی ته په نیټ باندې خرڅې په موبایل کې ستا ویډیو ده باقي مور پلار یې دي لکه غټ چرګان به ښیښ کس ته چې دا د دې بچي دي صحیح ده ته پوه شوې او بار د باره ورکوه وله چرګان دا مه کوه چې یاره یو کس تا نه چرګان اخلي او رایې وله په خپل سیټ اپ کې وګرځوه نه میلمه یار دوست دې ته به نه پرېږدي. صحیح ده. بس دا به لکه په موبایل باندې به بیا خرڅوې که نه د دې موبایل کار صحیح شوله. دا راته ووایي د دې دا بچي چې دا چرګه تاسو کېنوئ په انډو باندې دا تقریبا څومره ورځو کې راوباسي بچي دا تقریبا د ژمي کې 21 نه 22 ورځو پورې 21 نه 22 ورځې. یو سړی راشي تا نه انډو غواړي دا انډې نو انډې څه حساب سره ورکوي؟ انډې موږ 800 کې دانه 800 کې. تاسو خپل کانټیکټ نمبر خو لږ ووایئ که نه؟ زما کانټیکټ نمبر دی 0345 80 38 557 دا زما واتساپ هم دی او زموږ کال دی او د خپل کاروبار نه ښه مطمئن یې که شکر الحمدلله خوشحاله یې پکې کېږي بس سعودي عرب کس دلته وخت نه شي اړولی موږ یې پکې وخت اړوئ که نه لکه ښه خوشحاله یې پکې. شکر. ښه ابرار بھائی دې پنجرې خواله دې راوستم دې کې څه دي؟ مشتاق بھائی دې پنجره کې چې کوم دي نو دې کې موږ سره مختلف مرغۍ دي تاسو ته زه دا ښیم اوس لکه دې کې هر قسم مرغۍ شته دي هر قسم شته دی دا لکه های کوالټي ده های کوالټي ده که نه نو دننه ورځو دننه به دې راځئ چې ورشو. ابرار بھائی دا راته ووایي چې دا پنجره کومه ده دا ټوله دا دې کې څه څه وي تاسو سره؟ دې کې خو موږ سره چې کومه دی نو دې مرغو ته وایي دا طوطیان دي غونډ دې کې مرغۍ هم شته دی خو غونډ لکه مختلف نسلونه دي راسره دغې ته چې اوس وایي نه دا مرغۍ دي تاسو ښودی هم شئ مرغۍ
دا کومه مرغۍ دي دې ته وایي الباینو بلیکای خدا سپلټ اینو دې ته وایي ها دا نیم بچي چې کوم دی ریډای وباسي نیم بلیکای وباسي دې کې دوه جوړې دي دا نور نه ازاو مخکې ولا دا غونډ بچي دي دا دې وی جوړې بچي دي دی وی هغه منګي کې دا ساتي صحیح پوه شئ دا قیمتي دي کنه قیمتي مرغۍ دا تقریبا دانه سره ریټ کې جوړه ده سپلټ دی لکه غټه جوړه 16-17,000 کې ده ها جی بچي چې کوم دي 10,000 کې نن سبا خرڅېږي صحیح ریټونه لږ ګزاره وکړه ښه دي ها 10,000 کې دې کې دا وګوره دا هم پټګان دي بچي دي دا هم ځان له ساتلي دي لکه بل سیزن له دې کې د 10,000 نه واله د 30,000 پورې یوه دانه ده ماشاءالله دا راځي وایي چې دا د خپل دا کړي دا مې خپل ځان له سکال چې کوم پریښي دي هغه دي شوي مګ ډېر دي لکه نه دا نسل تا خپلې چې دی که دا تاره خپل نسل دا نومړي نه موږ لکه لږ ځان له کړي پر اوس کالم بیا ولا مختلف مرغۍ واغېستې دا ورکینګ لپاره صحیح ده ته پوه شې یوه دانه مو له واغېستله ښه ګرانه مو واغېسته خو دغه دی چې ځان لم چې دغه نسل وکړو بیا نور پټګان هلته دي ابرار بھائی دا کم بلیک کلر چرګان دي که نه ته وایې زه سپین ساتم نو دا تور دی پکې ولې راوستي دي دا تور خو عام تور نه دي دې ته پیرډ بیک وایي دا نوی نسل راغلی دی دا ما ځان دپاره اوس لکه نوی به نیکسټ ډیم انشاءالله چې بیا بریډ میلاویږي خلکو ته دا لکه څه حساب سره د دې انډه څه حساب سره د دې بچ دې انډه تقریبا دې کې دا تور چې کمی د دې 9-10,000 روپۍ انډه ده او بچی چې کم دی دا ما په خپله واړه بچي د میاشتې ویني مې په 35,000 ځان لا اخېستي په 35,000 مې ځان لا اخېستي اوس خو د خیره سره 70,000 ته 2-3 میاشتې مې هم ساتي صحیح ده دا پیرډ بي که څوک غواړي نو دا به لکه د دا تقریبا نیکسټ بس 2-3 میاشتې بعد به انشاءالله د تا سره ملاویږي او که څوک دستي غواړي چې یاره ماته دې اوس ملاوي دستي خو اوس موږ سره نشته او ها په آرډر راوړی شو بیا کسان تاسو په آرډر باندې راوړئ صحیح دی ابرار بھائی دلته څه ساتلي دي دا شنه طوطیان دي د خبرو والا دا پاخه دي انډو بچو دپاره خبرې به کوي لکه دا خبرو والا دي تاسو لږ راغستی شئ که نه ولې نه شو دې کې دا مور پلارې دي دا قاریږي ها او ماشاءالله دا ګوره دا نن سبا د دې بچو مانګ دی دا غونډ بوک شوي بچي دي ها ماشاءالله الحمدلله څو دي دا تقریبا بچی څه ریټ کې ورکوي دا بچی خو بازار کې نن سبا تقریبا 5,500 دی په دې دور کې من خپل ځاني په 4,500 بچی ورکړی کسانو نه 4,500 باندې دا زما د یوې جوړې ریزلټ دی دا وګوره ماشاءالله دا یو جوړه تقریبا څومره بچی راوړي دا تقریبا 4 بچی خو راوړي زما دا یوه جوړه ماشاءالله ښه ده بس بل د ډایټ خبره ده دا تاسو کتی شئ لاندې دا فروټ مروټ او دا شی نه ورکوو نو دې 6 بچي د خیره سره ماشاءالله د یوې جوړې ته انډې دي او دا خرڅ شوي دي که لا نه دي دا غونډ خرڅ شوي دې ته څه نوم وایي کوم توتي دي دا رنګ نیک خبرو والا دی که نه زموږ قومي یو سړی تا ته وایي دا جوړه راکړه نو دا به څه حساب سره ورکړې نو پخه جوړه خو کمقل سړی به زما نه اخلي ځکه چې دا خو موږ ځان له پخپله که ووایو نو ما په 14,000 اخیستې ده او که اوس یې زما نه غواړي نو په 20,000 یې نه ورکوم ته پوه شوې خو چې یو سړی کوي په آوټ سیزن کې د ځان له اخلي لکه په اوړي کې د اخلي ارزانه 8,000-10,000 روپۍ ورته جوړه میلاویږي ښه پخه او سیزن کې به وله بچي کوي خو انتظار کول دي که نه دا غونډ ریسکي کار هم دی خو لکه انتظار هم پکې شته دی چې انتظار وکړې نو تاله به ریزلټ ښه درکوي جی کتونکو تاسو په پروګرام وکړو امید دی چې تاسو به ډېر زیات خوښ شوی وي نو کوشش وکړئ د ابرار بای کانټیکټ نمبر باندې تاسو دوی سره خپله اړیکه ونیسئ دوی سره خپله رابطه وکړئ انشاءالله تاسو ته به هم دا روزګار چې کوم دی طریقه کار به ته وکړئ د دوی سره دغه بچ هم میلاویږي د دې چرګانو انډې هم ورسره میلاویږي که څوک دغه روزګار کول غواړئ نو ولې نه کوئ دا خو کور کې زنانه هم دا روزګار سمبالولی شي تاسو ورسره بار نور بزنس هم کولی شئ یا څه مزدوري کوئ یا نور څه کوئ او دا چې کوم د یو سایډ ته یو اسان روزګار یو فایدهمن روزګار دی نو ولې نه تاسو هم دغه شروع کوئ او دا فایده چې کومه دا ترلاسه کوئ او خپلو ملګرو سره هم دا ویډیو مخکې شیر کوئ کوم ملګري بې روزګاره او د دې نه فایده والي ډېره مننه